د اواز ملکن صدر ناموس خان ناموس صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل کلام هم شریک کړي او د مېلمنو شکریا هم ادا کړي. ناموس خان ناموس صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه په سټیج باندې ناست ډیرو درنو ملګرو مېلمنو او ډیر شي دي، زه به خبرې نه کوم، وخت به هغوی ته پرېږدو، خو هغوی ته د خپل ټولنې د طرفه ستړي مشي وایو او وقار علي دریاب صاحب ته او د هغوی کورنۍ ته هم د زړه له تله د واده مبارکي وایو. زه به غزل یو څو شعرونه پیش کړم. شاکر صاحب د غزل مطلع ده: بیا کمرم له تندې نه نسکم پسې زه اوبه، زه چې کله وسکمه ستا د خولې جوته اوبه. بیا کمرم له تندې نه نسکم پسې زه اوبه، زه چې کله وسکمه ستا د خولې جوته اوبه. او څه ورته ور واچوه خپل کوې بېلمازه که، جوړه بهانه به شي بیا زمونږ نه وړه اوبه، او زه چې کله وسکمه ستا د خولې جوته اوبه. نه پکې سره هم شته نه سوځي په چا باندې، یا جانانه خدای دې که کاڼی کاڼی زړه اوبه، او زه چې کله وسکمه ستا د خولې جوته اوبه. هیرې به زما نشي خدای ګو په ټول عمر کې، تا چې په ما څکلې وې هغه یوه غرمه اوبه، زه چې کله وسکمه ستا د خولې جوته اوبه. او ښې لګېدې یار په ما زه پې مړېدمه نه، ښې لګېدې یار په ما زه پې مړېدمه نه، ستا د لاس به بیا چرته وسکمه که نه اوبه، زه چې کله وسکمه ستا د خولې جوته اوبه. او مقطع ده چې تبې د اجرا نومه زه ناموس نیولی سم، تبې د اجرا نومه زه ناموس نیولی سم، ځکه مې غوښتې بېګا ټوله ټوله شپه اوبه، زه چې کله وسکمه ستا د خولې جوته اوبه.